معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با معاون نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان درباره مسائل اقتصادی، ارائه کمک‌های بشری، تغییرات اقلیمی و بهبود تعامل کابل با جامعه جهانی گفتگو کرده است. د ملګرو ملتونو او د امداد رسان سازمانونو لیوالتیا په افغانستان کې د بشري کومکونو د رسیدلو په برخه کې د روابطو د تقویه کولو په برخه کې او د غوښتنو چالشونو چې په مخ کې پراته دي د لمنځه وړلو په برخه کې د هڅو یادونه وکړه او خپل لیوالتیا وښوده چې موږ په دې برخه کې نورم سریع ګامونه واخلو. در این دیدار معاون جدید دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان بر ادامه همکاری و هماهنگی میان امارت اسلامی و سازمان ملل تاکید کرده و گفته است که افغانستان در محراق توجه کمک‌های بشری این سازمان قرار دارد. به واسه کمک‌های بشر دوستانه که هیچ نوع مسئولیت اقتصادی نداره، افغانستان در حرکت دادن این پروژه انکشافی و توسعه همکاری بکنند. از سوی هم شمار از آگاهان مسائل سیاسی نقش سازمان ملل متحد در کشور را در بهبود تعامل جامعه جهانی با حکومت سرپرست مهم می‌دانند. د افغانستان په قضیه کې په ځانګړي ډول په بشري قضیه کې د ملګرو ملتونو رول خورا مهم ده، پیاوړی ده او د افغانستان حکومت باید په دغه رول باندې حساب وکړي. امیدوار هستیم که همچنین نشست‌ها با خاطر تعاملات سیاسی میان امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی رول مهم خودش را داشته باشند. دفتر مطبوعاتی معاونیت اداری ریاست الوزراء همچنان افزوده است که معاون اداری ریاست الوزراء در این دیدار گفته که امارت اسلامی خواهان تعامل مثبت با تمام کشورهای جهان است و بار دیگر اطمینان داده که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی‌گردد.